شاه اشرف هوتک شاه اشرف هوتک د میر عبدالعزیز هوتک زوی او د میرویس خان هوتک وراره و. اشرف خان هوتک د شاه محمود هوتک سره یو ځای د پارس په نیولو کښې اوږه پر اوږه روان و. او کله چې اصفهان ونیول سو د تهران والي و. اشرف خان ډیر ښکلی، زړور او ډیر هوښیار جنګیالی او واګیالی یا سیاستمدار و. کله چې ستر شهنشاه شاه محمود خان هوتک ناسازه سو نو اشرف خان یې اصفهان ته د لیدلو لپاره ورغلی چې پر پښتني او فارسي رنځپوهانو سربیره ډیر عیسوي کشیشان هم ورغلي ول او د ښه کېدلو نیراوي یعنې دعاوې ورته کولې. خو درې ورځې د شاه اشرف خان تر ورتګ وروسته شاه محمود خان هوتک مړ سو او اشرف خان یې ځایناستی سو او د ایران د پاچاهۍ چارې یې د 1925 زیږیز کال د اپریل پر 25مه نیټه په لاس کښې ونیولې چې عراق، فارس، کرمان، سیستان، قمس او د خراسان غرنۍ برخې یې په واک کښې وې. شاه اشرف خان هوتک هم لکه شاه محمود خان هوتک غوندې د خپل هیواد د بشپړې ځمکنۍ ساتنې یعنی ارضي تمامیت غوښتنه د شاه حسین صفوي څخه وکړله چې د پارس سلطنت وسپاري او خپله بیرته کندهار ته ولاړ سي. خو شاه حسین صفوي ونه منله، ځکه نو شاه اشرف د ده د لور سره واده وکړ او د ده خرڅ یې 4 برابره ورزیات کړ او د سلطنت واګ یې هم په خپل لاس کښې ونیولې. په دې مهال کښې د یوې خوا فارس د روسیانو او عثماني ترکانو ترمنځ د فرانسې په دلالۍ ویشل سوی و او د بلې خوا کورنۍ شخړې وې چې شاه اشرف هوتک ورسره مخامخ و. خو بیا هم شاه اشرف د شاه حسین صفوي د کورنۍ غړي چې مخکې وژل سوي ول په تابوتونو کښې کښېښودل او په ډېره درناوي سره د ښه کېدلو لپاره قم ته ولېږل. شاه اشرف خان هوتک نه یوازې د روسیې او عثماني ترکانو سره لاس په ګرېوان و بلکې نادرافشار او شاه زی طهماسپ هم په خراسان کښې ورته پورته شوي ول. شاه اشرف په شمال کښې روسي پیټر او په لویدیځ کښې عثماني ترکانو ته ماته ورکړله او تر پخوانیو پولو هم مخته ولاړ او واکمني یې په رسمیت وپېژندل سوه. شاه اشرف هوتک نه یوازې یو بېساري سرلښکر او واکپو پادشاه و چې پارس یې د روسي پیټر، عثماني ترکانو، هالنډیانو او انګریزانو سره څخه ژغورلی و. اشرفۍ طلاوې د شاه اشرف پر مهال پیسې وې. د اشرف په نوم اوس هم په اوسني ایران کښې ډېرې ودانۍ او باغونه سته. احمد پاشا د بغداد والي په 1926 زیږیز کال پر ایران لښکر وروستی خو شاه اشرف هوتک سخته ماته ورکړله. عثماني ترکانو په 1926 زیږیز کال شاه اشرف هوتک ته خبرداری ورکړ چې شاه حسین صفوي آزاد کړي او بیرته یې پاچاهي په رسمیت وپېژني، که نه نو جنګ ته دې تیاری ونیسي. چې تر دې مخکې هم 3 استازي ورلېږلي ول چې د کرمانشاه د حاکم د کورنۍ غړي دي آزاد کړي. خو دا یوه بهانه و چې د جنګ اعلان وکړي. شاه اشرف د دې کورنۍ د 3 سپین ږیرو پرې کړي سرونه د یو پیغام سره په سوغات کښې ورولېږل او ورته لیکلي ول چې د باندنۍ لاسوهنې ته اړتیا نشته، زه خپله پوهېږم چې د خپلو وګړو سره څنګه چلند وکړم. بیا عثماني ترکانو شاه اشرف هوتک ته وویل چې خپله د احمدشاه پاشا دربار ته راسه او ځان تسلیم کړه او تا به د یوه سوني په توګه د پارس والي وټاکو او خطبه دې هم د عثماني خلیفه په نوم وویل سي. شاه اشرف په غبرګون کښې ورته وویل که عثماني سلطان د صفویانو سره سوی تړون ونه ساتي نو زه مجبور یم چې خپلې نیول سوي سیمې په خپلو وینو وساتم. د استانبول ترکي چارواکي سخت وخښمېدل او د 1926 زیږیز کال د نومبر د میاشتې پر 8مه نیټه د عثماني سلطان 200,000 لښکریانو پر شاه اشرف برید وکړ. که څه هم د شاه اشرف لښکر 40,000 خو بیا هم ترکانو په 1928 کښې سخته ماته وخوړله او 10,000 لښکریان یې ووژل سول. د ترکانو تر ماتې وروسته روسیان د پارس په شمال کښې رامنځته سول خو د سیدال خان ناصر او د روسیانو د سرلښکر
وایسلي له واشق ترمنځ تړون وسو چې استراباد او مازندران چې سمندري ایالتونه دي کیڼه خوا به روسیه او ښی خوا به د اشرف خان هوتک تر څارنې لاندې وي. په 1919 زیز د خلیفه احمد خان لالس لخوا راشد پاشا اصفهان ته د اشرف خان هوتک دربار ته د سفیر په توګه راغلی او د اشرف خان هوتک لخوا محمد علي خان بلوچ استانبول ته سفیر ولېږل سو او د ترکیې سره اړیکې ښې سولې. اشرف خان 26 کلن و چې په 1915 زیز کال د اپریل په 26مه د اصفهان پر تخت کښېناستی او په دې خوشحالي کښې په اصفهان، کاشان، مشهد، استراباد، قزوین، تبریز، شماخي او رشت کښې د شاه اشرف خان هوتک په نوم په 1919 زیز کښې اکی یا سکې وسکوښتل سولې. د شاه اشرف تر پاچاهۍ مخکې د فرانسې په دلالۍ پارس د روسیې او عثماني ترکیې ترمنځ وژل شوی و. په پارس کښې تاماسپ، په شمال کښې روسان او په لویدیځ کښې ترکان پارس ته راننوتلي ول. شاه اشرف غوښتل چې شاه حسین صفوي د زوی تاماسپ سره وګوري، خو د لیدلو په ترڅ کښې تاماسپ په شاه اشرف باندې برید وکړ، مګر خپله تاماسپ ماته وخوړل او مازندران ته وتښتېد. روسان او ترکانو چې د پارس یوه برخه یې نیولې ول غوښتل یې چې نور هم رامخته سي. شاه اشرف په 1916 زیز کال یو استازی د عثماني ترکیې خلیفه ته واستاوه چې دته پیغام ورکړي چې د کافر روسیې او قزلباش پارس سره دوستي کوي او د یو سوني سره ولې نه. خو د روسانو او ترکانو ترمنځ د پارس د ویشلو خبره په 1923 زیز کښې پخه سوې وه. د شاه اشرف خان لښکر د ترکانو، روسانو او تاماسپ سره په جنګونو کښې ستړی سوی و، ځکه یې د هرات د ابدالیانو او د کندهار له غرجیانو څخه مرسته وغوښتله، خو په ډېره بده ورځ کښې یوازې پرېښودل سو. که څه هم شاه اشرف د میماندوس یا د مغان د سیمې تر جنګ وروسته غوښتل چې کندهار ته نږدې لښکر راټول کړي، خو تر 5 کاله او 28 ماشي پاچاهۍ وروسته د عبدالله د زوی ابراهیم بلوچ لخوا په شوراوه کښې ووژل سو. شاه اشرف هوتک ته نه یوازې روسیانو، ترکانو او تاماسپ لاس یو کړی و، بلکې انګریزان او هالنډیان هم هورمز ته راننوتلي ول او سمندري څنډې یې په کښتیو ډکې وې. شاه اشرف انګریزان او هالنډیان له هورمز څخه وایستل او نادر افشار ته هم ماته ورکړله، خو په هرات کښې علایار خان او په کندهار کښې شاه حسین هوتک خاورو واړوله، ځکه نو نادر افشار نه یوازې اصفهان ونیاوه بلکې هرات او کندهار هم د پښتنو د نفاق له کبله ونیول. د افغانانو د بې اتفاقۍ له کبله نه یوازې د افغانانو د پاچاهۍ ټغر په اصفهان کښې ټول سو، بلکې هرات او کندهار هم د نادر افشار په لاس کښې کښېوتل. د شاه اشرف پر مهال د افغانانو نوم دومره اغېزناک او سامناک و لکه د هالنډي شرکت استازی اتلام چې وایي 25 افغانان کولی شي چې یو ښار ونیسي، او ایرانیان چې کله د افغانانو د راتګ غږ واوري نو ټول له پار څخه وتښتي. د شاه اشرف هوتک اکی یا سکه د اشرفۍ په نوم یادېدله چې د سرو او سپینو زرو څخه جوړېدله او د خپل مهال ډېر ارزښتناکه پیسه وه. د هوتک په ناروغ کښې وایي که زمری دی شاه اشرف د جنګ زمری دی، شاه اشرف د قام رانغلی د نادر په اشرف خان ځکه بری دی. په بله هوتکۍ ناره کښې داسې وایي که ساسي تر شنه زړه مې ویني ساسي، که ساسي تر شنه زړه مې ویني ساسي، اصفهان پرون زموږ و نن نادر ته نر او ښځې پکښې ناسي. دا و د شاه اشرف هوتک لنډه پیژندنه او ډېره مننه.